السلام علیکم زه فواد باچا previously بنګه په authentication protocol باندې بحث وکړو وس چې کوم دی هغه مخه شندې موږ په domain 5 کې یو access control domain 5 دومره وګد نه خیر ډېر زر به ختم شي خو دا چې موږ understanding ځان کو زموږ سره subject دی object دی او دا object subject چې دی object access کول غواړي او sometimes چې نو وایس ورسا اوس راشي موږ بنن دلته فوکس وکړو په security domain باندې security domain څه ته وایي security main thing چې دی security مطلب یو شی secure کول اوس وکړه ده زه تاسو ته اوس وایم چې wait a minute خاص security domain اوس په ګوره موږ ځان پوهو چې دا domain څه ته وایي د domain term دا domain چې کوم دی کنه دا د مایکروسافت د وخت نه ډیر مخکینه دی ګوره هر یو شی چې هغه فایل سرور دی او که ډیوایسز دي او که څنګه دنه پرنټر دي او که پای کې سرور دي او کمپیوټر دي پی سي دي یو نیم اټ دا ټول چې کوم دي دا په domain کې راځي بیا security مطلب لپاسه باغې باندې چې کوم پروټیکشن ورا چولې شي دی هغه ته بیا ویل کېږي security نو دغه شان دی بیا موږ دې ته ویل کېږي موږ وته وایو security domain په domain کې ګوره physical هم دی ورای خاص صرف logical دی او physical domain دی physical مطلب کمپیوټر شوي راوټر شوي سویچونه شو او logical چې کوم دی firewall شوي firewall چې دی logical هم راځي او physical هم راځي physical مطلب چې یو شی تاسو ټچ کولای شي logical چې موږ یو شی نشو ټچ کولای پوه شئ دا logical کې راځي نو ګوره زموږ سره دغه security domain ګوره what's لپاسه لیکلی what is data security domain security domain is generally collection of computer server and user ما تاسو ټول وي چې ګوره کمپیوټر دی collection of computer دی server دی users دی او there are trusted exchange او دا یو بل سره ټول چې دي نو interconnected دی communication دی یو بل سره کوي وس په موږ دلته راشو کنه دی complex system ته دلته ګورئ وس تاسو که دلته خیال وکړئ زموږ سره په منځ کې firewall لګېدلی دا وال چې کوم دی پوه شوي ون شی ما پکې مس کړی دی او اټس اوکې نو firewall زموږ سره دی په منځ کې ګوره دا کمیونیکیشن چې دی ته یو د ټرمینل هغې د اخرني ته چې وګوره دی اوس دی د bring your own device موبایل چې دی دا ټول د یو بل سره کنیکټ شوي دي دا زموږ سره بیا ساس چې دی سروس از ا سروس څه دی software as a service دی لپاسه زموږ سره cloud storage چې زموږ سره دی بیا دی خو SSL موږ استعمالو پروتوکال چې موږ دی ویب اپ سرور چې دی دیتا دا امپلویز چې کوم دی دا سورسز ته اکسس کوي زموږ سره ګوره بیا دلته راشي دی خو ګوره زموږ سره کمپیوټر دی هغه ټول چې دی لپاسه لکه فار ایگزامپل google.com ته ځي نو مطلب انټرنیټ اکسس کوي کنه زموږ سره ډیټا پروسیسز دی او باقي کې زموږ سره ERP دی بیک اینډ ډیټابیس کنه ډیر شي زموږ سره دی ګوره سورسز دی دلته ګوره ما ورکړی زه تاسو په ټولو باندې پوهه شئ چې زما مین مقصد سره security domain database sources چې دي د خوا د کرښې نه دی خوا دي په دې کې protected database records دی encrypted record دی creation دی query encrypted record دی بیا زموږ سره cloud applications دی په منځ کې زموږ سره remain encrypted دی searchable field دی بکې دا ټول ګوره د encryption او security په ترو باندې راځي زموږ سره بیا اخرنی چې کوم دی user destination چې کوم دی remain protected decrypted control authentication control مطلب دا چې یو کس access کوي د یو ځای نه بل ځای ته نو دا به څنګه کېږي ګوره دا ټول د یو بل سره connected دي د دې مین مقصد هم دا دی کنه چې دا ټول یو سنټرل ځای کې یا دې یو ځای کې پراته دا ټول د یو بل سره ټرست کوي چې یو کس ته یو ځای نه بل ځای ته ځي چې هغه ښه باقاعده دا کوم پروسس چې دی کوي چې دا ټول د لیئرز اف سکیورټي نه واوړي او هلته موږ ته پته ولګي چې یاره د authentication authorization او بل څه شی authentication authorization او accountability چې دا موږ اکاونټ کو دا موږ سره یې دغلته نو security وس ګوره که خیال تاسو وکړئ کنه مخکې چې کله انټرنیټ اوله کې راغی نو هغه داسې شی و چې هر یو شی په یو سنټرل ځای کې پروت و نو خلکو به اکسس کول د هغې انټرنیټ مین مقصد هم دا و چې یو ځای کې هر څه پراته او خلک یې ټول اکسس کوي کلاوډ غونډه کې سیسټم و بیا په منځ کې داسې ټایم راغی چې هر یو کمپنۍ به جدا جدا نیټورک ځان راغولي د هغو سره به خپلې ډیټا سینټرې وي بلا 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 ډېر بیا داسې یو وخت راغی چې یاره د فایلونو سایزونه چې دي هغه غټ شو فایلونو خلکو سره ډیټا چې دا هغه سیوا شوه سیوالایزیشن سیوا شو خلک سیوا شو ډیټا سیوا شوه د هغې د لاسه هغه ډیټا سینټر چې دي ورو غټېدې نو بیا هغه به بجلی پکار وه هغې له به مینټننس چې کوم دی ډیټا سینټر هغه کلاس نه وګورئ په خیر په فزیکل سکیورټي کې موږ وروسته بیا هم ټچ بیس کوو بیا انشاءالله خو ما خیال ما کړي دي اوس په اوله کې نو په هغې کې ګوره تاسو خیال وکړئ هغه ډېر مینټننس غواړي پوه شوې دې خلکو بیا چې چلو یاره مونه forget it man I'm not gonna have this نو بیا کار وکړو چې یاره هغه خلکو امازان او مایکروسافت او
او ګوګل ډیټا سنټر چې دی هغه بوک کړي او خپل ډیټا ټول اور وخت جوړه دا سافټویر مخکې خلکو انډیویډوال اغستې لایسنس نو د یو مطلب دا چې یو سافټویر به هغه به ډیرو کمپیوټر باندې موږ انسټال کو اوس چې دین اوس هغه یو مین سټرکس بیس لغت راغلی یو سنټرل ځای کې پراتی په 3 کلاینټ کې اوس موږ ډیسکس کوو لګوټ یو مخکې نو هغه ټول چې اوس خلک دین ټول په کلاود کې پراتی دا کلاود ته ترو نه چې دین هغه موږ اکسس کوو هغه ټول راځي نو مینیج کول چې دی هغه مسانی اوس ګور دلته زموږ سره سکیورټي ډومین مطلب سره سکیورټي ډومین مطلب دا چې زموږ سره ملټیپل لیر اف ډومینز دی ګور لپاس باندې کله کمیونیکیشن چینل ار کنټرول بای سکیورټي ایجنټ ان ایچ لیر اف د ډومینز مطلب دا چې د کمیونیکیشن چې کوم دی دا اوړي اخو د خوازي چې دا ټول مطلب دا چې هر یو ځکه دا لیر چې کوم دی هر پړوي چې کوم دا هر پړوي چې خېج نه غستا چیک اپ کوي کس یو کس ته هغه اکسس کوي نو دا غنه اولنې ته پوښتنه په کمپیوټر کې هغه اکټیو ډایرکټري سرویسز چې کوم دي وګورئ چې دا کس چې د لاګین کمپیوټر د کیږي او کنه دی په دې اکټیو ډایرکټري کې شته او کنه فور ایگزامپل بیا زموږ سره راوټر چې کوم دی راوټر کې چې زموږ سره اکسس کنټرول لیست دی دا کس وګوري چې دا اتورایز دی کنه دا کوي نو دی واپس نیکسټ ورواړي خدا کس بیا راشي دا فایروال چک کی دا فایروال نه بعد بیا اپلیکیشن وهینه اپلیکیشن اکسس کنټرول وګوري یار چې دا کس چې دا پلانکی نمبر ویب سټ ته اتورایز دی کنه خدا او چې دا کله راغی کنه دی بیا وس دی کمپیوټر ته اکسس کوي په کمپیوټر مطلب بل یو ریموټ کنټرول دی یا د نور کمپیوټر سرور دی چې هغه ته اکسس کوي سرور او ټول خو ارسه چې دا په کمپیوټر کې پراته فزیکل نو هغه بیا اتنټیکیشن پروتوکول چې کوم دی دا اس اس او او دا کیربروز د پاسه ماته سو خو دا غري خو په اصل کې اس اس او دا دی کنه چې اس اس او چې تاسو سیټ اپ وکړو نو اولنې چې کس کله کمپیوټر ته لاګین وکړي دا اس اس او د ټول سټیپونه بیا سکیپ کی او دا په دې کې انسټال کی نو چې کله انسټال کی دا اتوماتیکلی دا کس چې دا ټول بایپاس کی او ډایرکټ ول دلته اکسس ورکی دا بای جان چې د لاس نیولای دی بای ور دیګه خبردار سټاپ where the system enforce these domain with access privilege right provided by the file system and operating system security kernel مطلب دا ګوره دا د مشر دا سرور چې کوم دی د چې کوم access دا ټول خبا قاعده په security پالیسیانو او د security privileges چې کوم دی access privileges چې ودا کوم هغه باندې انفورس شوی دی دا کس چې دلته کوم راځي د خبا قاعده د ډیر ارسنه دغشي پوه شو د هر یو لیر نه دی چې دینو پاس کیږي و زمونږ سره دلته ګوره هیکرز دي و زمونږ سره هیکرز چې کوم دي چې د خب باقاعده چې ارګنایزیشن د اکسس کوي نو د ملټیپل لیر اف سکیورټي ان پلیس پوه شو چې کله ملټیپل لیر اف سکیورټي ان پلیس شو نو مطلب دا دی چې دی بیا نشي سکسسفل کېدی دی بیا سکسسفل نشو نو دا غیر د لاس دلته د هیکر چې د خپل کوشش کوي یاره چې زه د اکسس وکم نه دی ګوره انفلټریټ کوي چې کم یو سیستم زو مخ کې انفلټریټ کوم دی اول د دیز نه شروع کی بیا دیز د دویم نو کې دریم نو د دینو کې بیا د دلته دا بای جان د موږ سره ناشته پوه شوي نو دا هیکر چې دی قسم یو غونډه کې اټیکس چې دی دا راولي او دا کوشش کوي یاره چې زه مخې د کم ایڈوانس لار شم او زما دا اکسس وشي اوس ګوره هغه کې ګوره سوشل انجینیرینګ راځي ایمیل دا فیشنګ ایمیل راشي هغه کلیک موږ وو هغه زموږ کمپیوټر د آیفون ته اکسس وشي فار ایگزامپل آیفون کې چې بیا موږ د نګر راګرځو کس یې ناغال د ګرځیدل شو بیا د ځینې بګې سي اپس کې لکه واتس اپ هغه بیا پاسورډ غواړي نو دل بیا د پاسورډ پته نه او کی ستروک انسټال کړی جو هغه وته هم راځي خو موستلی دا ملټیپل لیر سکیورټي ان پلیس چې کومای نه هغه تاسو هغه ډیوایس چې کوم دی هغه سکیور ساتي اوس ګوره دلته زموږ سره راځي تین client چې کوم دی ګوره having all of the software in one location instead of distributed through the environment allow easier administration easier to control malware دا وایي چې ګوره instead of having مطلب دا وایي چې یو کمپیوټر مطلب دا چې تاسو ډیر شي کمپیوټر او هغه باندې جدا سافټویر انسټالوي دا درځي راخ کړئ خدا دا چې دا یو سنټرل کمپیوټر سیستم تاسو راخ کړی او باغی کې ټول سافټویر پراته او تین کلاینټ څه ته وایي ګوره تین کلاینټ ته وایي تین کلاینټ is a terminal that rely upon a central server for access control processing and storage په دې کمپیوټر کې pretty much څه دننه نه دا په دې کې یو دوه غونډه کې پروسیسر او دا شنه بکی خو دا چې کله دې کمپیوټر څوک لاګین وکي ډایرکټ بیا دې ویب سټ ته لاړ شي بل څه ویب سټ دی کنه هغه ویب سټ ته لاړ شي ګوره دا ما راغسته د انټرنیټ نه د لپاسه دلته لاندې دا لینک شته دا ما د انټرنیټ راغسته د سټرکس چې دی سټرکس نن سبا ډیر زیات یو مشهور او غټه کمپنی ده
پوه شوې دا سیټرک چل کوي سیټرک چې دی دا یو قسم په هر میجارټي ارګنایزیشن کې هر یو ارګنایزیشن نه شمول خو میجارټي ارګنایزیشن سیټرک دې کار وکړي چې دی یو قسم ډیټا سنټر غونډه کې سیستم راخړی یو قسم دې سره خپل انوایرنمنت هم خو تاسو خپل انوایرنمنت کې هم دنه امپلیمنٹ کول شي او برابرول شي اوس ګور تاسو بیا سټوریج دې علي نو هغه کې د یو قسم کار وکړي چې په هغه کې دنه لپاسه ګوري اپس دی او ډیسکټاپ دی او پیوریټس دی پیوریټس خیر لغه خو اپ او ډیسکټاپس ډیر شي ریموټ کنټرول سرور چې دی هغه وته ورشتي او اپس شي اوس په اپس کې ګوره زموږ سره ایکسس دی دلته ایکسل دی زموږ سره او آوټلوک دی بګي فور ایگزامپل او ګروپ ایون ګروپ پالیسی مینجمنت دا ټول هر څه دی یو زی تر غون کړی دی نو کله چې یو کس ایڈمنسټریټر یو کس ایکسس یا مطلب دی چې دی تین کلاینټ لاړ شي هغه دی سیټرکس لاړ شي لپاسه ګوره دی ویب سټ به تر باندې د دې ګوره د دې بل لغم کیږي دا ته دی یو ډیسکټاپ اپ هم ډاونلوډ کیږي هغه باندې هم کیږي هغه اپ چې دی هغه یو کې بي او ام بي په حساب باندې په ډیسکټاپ باندې پروت دی باندې چې کلیک کینه دی اتوماتیکلی کنیکټ شي د انټرنیټ سره ټول اپلیکیشن دلته کله چې تاسو بیا باندې کوم څه سیو کوی هغه هم تاسو په کلاود کې دنه سٹور کیږي نو مطلب دا چې باندې کمپیوټر کې دلته هیڅ هم تاسو سره نه نو د دې سکیورټي هم برابر شو اوس د سیټرکس ته چې دی یو اکسس دی هغه ګور خلک ګوري د ایڈمنسټریټر چې دی هغه ډیر اسانه هغه د هر ځای هغه مینیج کولای شي هغه مالویر سره راشي هغه د یو ځینه یو سنټرل بیس نه هغه مینیجینګ چې دا ډیر آسان شي او کولای شي دلته ما دلته لیکل دی It is also easier to control malware infestation and the theft of confidential data because the thin client do not have optical disk and drive but they can optical disk or USB drive چې دی پورټونه موټونه باندې کې نه کساس نه دا کمپیوټر ورا کم شي جوړ راکتی شي پوه شوي چې زمونږ د ورک چې چا نه ورک شي هغه راپورټ وکړي سکیورټي زمانه کمپیوټر ورک شو هغه چلو کې هغه موږ ډسکنیکټ کړو د پالیسی نه چې موږ کله ډسکنیکټ کوو نو کدا دا سړی بیا ځان مړم کې کنه د بیا اکسس نشي کولای نو مین مقصد زمونږ سره د سکیورټي ډومین سره سکیورټي ډومین چې دا خبرې چې کی مطلب چې حد پوری کولای شم لګیم په خو بس سټاپ پوښ دلته مین مقصد دا دی چې زمونږ سره په ارګنایزیشن کې جدا جدا سرور دي ویب اپلیکیشن او یو نیم اټ دا ټول چې دی دا د ملټیپل لیئرز نه چې دی دا اوري او ګوره ډیر شي ډومینز دي موږ ډومین 1 2 3 سو ډیر شي ډومینز دي نتورک ډومین دی فزیکل ډومین دی او ډاټا ډومین دی ډیر شي دا ته یو بل سره موږ کنیکټ کړی دي او دا بیا په دې په منځ کې موږ یو ټرسټډ انوایرنمنت راخړی دی اکسس کنټرول په تھرو باندې اکسس پریویلیج په تھرو باندې دا بیا موږ ګورو یار چې دا فواد باچا اکسس کوي دی پلان کې د اتورایز دی نیکسټ او کنه دی کنه او یو کور دی په کور کې ډیر شي کمرې دی په کمرو کې بیا باترومونه دی په کمرو کې د الماریان دی بګي او صندوقونه دی بګي مطلب ډیر شیزونه بکسونه دی بګي دا ټول بکسونه چې دی کور ته اکسس خو تاسو شو خو بیا چې یوې کمرې ته چې دا جدا اکسس ته او کنيشتي دا بل کمره کې د باتروم ته تللی شي او کنه شي دا کمرې دروازه کولاول شي کنه شي باتروم ته لاړو د دلته دنه د دراز کولاول شي او کنه شي دا ټول د قشانتي دا ټول جدا اکسس دی دا ټول چې دی دا بیا ټرسټډ په لیول باندې شي وس د کور کې یو کور کسي هغه تاسو میلمه سره غره شي هغه یو باتروم ته تللی شي نور د نشي تللی ځکه چې هغه فیل بیډ کوي او جو سي د کور یو کسي کنه بلا بچي خو یو باتروم ته منوځي بل ته منوځي او درځي راخ کړی وي نو مطلب دا چې دا ټرسټ دی هغه باندې موږ ټرست کوو دا کسي موږ پیژنو دا قشن د دې سکیورټي ډومین دا یو قسم مطلب دی د مین مقصد هم زمونږ دا چې دا هر شی چې دی دا پروټیکټډ شي او څنګه پروټیکټډ شي په دې کې ځینې دي چې هغه موږ سنټرل پروټیکټډ کو او کومه انډیویډوال پروټیکټډ کو کومه سنټرل پروټیکټ کو هغه به زمونږ سمره پیسې چې دي هغه به زمونږ تاواني مطلب دا چې زمونږ لیبرز چې کم دی هغه به سمره زمونږ لګي زمونږ ریسورسز به زمونږ سمره لګي نو عمر لږ تاسو کمپنی کې کار کوي دا سوچ پکوي چې دا غو پیسې موږ څنګه بچت کو نو امید کوم چې تاسو دا انجوای کو دا ویډیو په یوټیوب باندې اویلیبل فیسبوک باندې هم ان شاء الله او ویب سټ باندې دا ټول بیا تاسو هم اویلیبل شي الله پامان